The English language grammar does not have what is difficult. It's English, correct letters and correct spelling and correct right of grammar. Grammar important part of English. Today my lesson about spelling rules of final S. S will have and where S use and where ES use. ښه راغلاست امید کوم تاسو به روغ جوړ یې. نن زموږ لیسن زموږ زده کړه د سپیلینګ رولز آف فاینل اس په اړه. د سپیلینګ رولز آف فاینل اس په زموږ ژبه کې ډېر زیات مهم دی، نو که غواړئ چې پوه شئ دا ویډیو وګورئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. سپیلینګ رولز آف فاینل اس په انګلیسي ژبه کې څلور قانونونه لري، یعنې څلور حدونه لري. څلور قانونونه یې کوم دي تاسو ته بېل بېل درپېژنم. فرست لومړی هغه توري د سپیلینګ رولز آف فاینل اس په اړه. لومړی قانون هغه توري چې په اس ایچ سی ایچ ایکس او اس ختم وي نو په آخر کې ورسره ای اس اضافه کوو. د سپیلینګ رولز لومړی قانون دی. د مثال په تور تاسو ته یو اگزامپل درکوم. ټیچ دا په سی ایچ ختم ده نو په آخر کې ورسره ای اس اضافه کوو، ځکه دا لومړی قانون د سپیلینګ رولز آف فاینل اس. ټیچ نو په آخر کې ورسره ای اس اضافه کوو. ټیچ ټیچز ټیچز. پوش دا هم په اس ایچ ختم ده نو په آخر کې ورسره چې اضافه کوو ES pushes pushes. بس دا توری په چې ختم ده په اس ختم ده نو په آخر کې ورسره چې اضافه کوو ES buses. crew دا توری په او ختم ده نو په آخر کې ورسره چې اضافه کوو AS crews crews crews. دا توری په او ختم نو په آخر کې ورسره ES اضافه کوو. pegs دا توری په اکس ختم ده نو په آخر کې ورسره چې اضافه کوو ES pexes pexes. د سپیلینګ رولز آف فاینل اس په اړه لومړی قانون هغه توري چې په اس ایچ سی ایچ ایکس او اس ختم وي نو په آخر کې ورسره ES اضافه کوو. د سپیلینګ رولز آف فاینل اس په اړه دوهم قانون په عمومي طور له عامو نومونو سره یوازې اس اضافه کوو، لکه بوک اس ورکوو بوکس، پین یوازې اس ورکوو پینس، همداسې کار یوازې اس ورکوو کارز، لرن اس ورکوو لرنز. په عامو نومونو سره عمومي طور له ټولو نومونو سره یوازې اس اضافه کوو. خو که لومړی قانون مو په یاد وي هغه توري چې په اس ایچ سی ایچ ایکس او اس ختم وي تاسو تشریح کړل نو هغو ته به یوازې ES ورکوو، نور ټولو سره یوازې اس اضافه کوئ. دا د سپیلینګ رولز آف فاینل اس دوهم قانون. د سپیلینګ رولز آف فاینل اس په اړه یعنې دریم قانون هغه توري د سپیلینګ رولز آف فاینل اس په اړه دریم قانون هغه توري چې په وای ختم شوي وي او له وای څخه مخکې بې غږه توري راغلي وي، کانسوننټ حرفونه راغلي وي نو وای په آی بدلو ES اضافه کوو. د مثال په طور سټډي دا توری په وای ختم شوی خو له وای څخه مخکې واویل حرف راغلی ده، له وای څخه مخکې کانسوننټ حرف راغلی ده نو کانسوننټ حرف چې راغلی وي وای په آی بدلېږي ES ورکوو، لکه موږ چې بدل کړه سټډي وایم آی ته بدل کړه ES هم ورکړه سټډي سټډیز سټډیز. دا لومړی د دریم قانون و. کرای وای آی ته بدلو ES اضافه کوو کریز کریز. دا د سپیلینګ رول او فاینل اس دریم قانون هغه توري چې په واویل چې په وای ختم شوي له وای څخه مخکې کانسوننټ حرف راغلی وي نو وای آی ته بدلو او ES اضافه کوو. د سپیلینګ رول او فاینل اس په اړه څلورم قانون هغه توري چې په وای ختم شوي او له وای څخه مخکې واویل حرف راغلی وي. واویل حرفونه به تاسو پېژنئ، پنځه دانې دي آی ای او یو وي. دا حرفونه راغلي وي نو یوازې اس ورکوو، یوازې اس، لکه پلی وای ختم ده له وای څخه مخکې واویل حرف راغلی ده نو وای په یوازې اس ورکوو پلیس پلیز. د سپیلینګ رولز او فاینل اس څلورم قانون هغه توري چې په وای ختم شوي وي له وای څخه مخکې واویل حرف راغلی وي نو وای په آی نو وای نو یوازې اس ورکوو. دا د سپیلینګ رولز او فاینل اس څلور قانونه څلور حدونه چې دا به تاسو ته تشریح کړل. دا په سمپل پرزنټ ټینس زمانه کې همداسې په د نومونو د جمع کولو او همداسې د کاینډ اف ورډ یعنې کوم حرفونه چې دوم حالت ته د فعل ځي په هغو کې یو څه رول لري. د سمپل پرزنټ ټینس زمانه ده او د نومونو د جمع کولو لپاره هم پکار کېږي. نو دا سپیلینګ رولز او فاینل اس په اړه دغه ویډیو موږ تاسو ته تشریح کړه. امید کوم چې تاسو پرې پوه شوي یاست. د ویډیو بار وګورئ او د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. ځان پوه کړئ او خپل انګلیسي سټرانګ کړئ. دا چې نورو لپاره زموږ چینل ته وزټ وکړئ او موږ سره پاتې شئ.